د هندوستان په ختیځ علاقو کې چې کوم دی نو سدھارتھا بدھا چې کوم دی نو هغه د بودیزم بنیاد دی، هغه راځي مخې ته. بیا هغه د چندرګپتا موریا چې کوم نوسې دی اشوک، نو هغه په ټیکسلا کې د خپل سلطنت چې کوم دی نو هغه گورنر دی، او هغه بیا دغه د سدھارت چې کوم دی د بودا دغه مذهب ته چې کوم دی نو هغه اوړي، او هغه بیا دلته خلک رالیږي او دا کندهار ته چې کوم دی نو په دغه دور کې یا دغه نه لږ مخکې دا بودیزم دلته راځي چې د هغې په ګندهاره کې چې موږ ګرځو یا په اودیانه کې موږ ګرځو نو په قدم په قدم باندې اثار دي، او هغه اثار چې کوم دي نو هغه غټ غټ اثار په تخبایي کې دي، په جمالګړۍ کې دي، په صوابۍ طرف ته چې موږ لاړ شو په رانیګټ کې دي، ټکسلا چې کوم ده نه هلته بلاشي دي، او چې سوات ته راشو نو سوات کې خو په قدم په قدم دي څه دغه چې کوم دي نو د هغې کودایانې شوي دي، د هغې پریزرو شوي دي، او څه خو چې کوم دي نو هغه له هغه شانتې په تمه دي د ځمکې لاندې دي.